پاکستانیانو د افغانستان بیرغ ولې ښکته او بیرته چا او څنګه ورپاوه؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. سلګونه پاکستانی پولیسو په پیښور کې د افغان مارکیټ غصب کړی و او د افغانستان ملي بیرغ هم له دغه مارکیټ څخه لرې کړی و چې پرون بیرته په دغه مارکیټ باندې د افغانستان بیرغ وځړول شو. په پاکستان کې افغان سفارت په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي په پیښور کې د افغان حکومت افغان ملي بانک ملکیت چې په افغان مارکیټ پیژندل کیږي د ځمکې مافیا او غاصبینو ور باندې دعوه کړې وه. تېره شپه په سلګونو پاکستاني پولیسو او حکومتي چارواکو په غیر قانوني توګه له هټایوالو څخه د ځمکې د غصب او مافیا ډلې ته د سپارلو کوښښ وکړ. د افغان مارکیټ دکانونو ته یې ګلپونه واچول او د مارکیټ له سره یې افغان ملي بیرغ راښکته کړ. د پاکستاني پولیسو او حکومتي چارواکو دا چاره له ټولو نړیوالو اصولو او ډیپلوماتیکو عرفونو سره په ټکر او د افغان ملي نښان سپکاوی دی. دوی همدارا زیاتوي افغان سفیر شکر الله عاطف مشل او ورسره ډیپلوماتانو د همدې لانجې د هواري او څېړلو په موخه نن له غرمې وروسته پیښور ته سفر وکړ. په دې تړاو د رسنیو استازو پر وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دریځ روښانه او افغان ملي بیرغ بیرته د یاد مارکیټ په سر وځړاوه. عاطف مشل په پیښور کې رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل دې چارې ته باید د افرادو ترمنځ نه بلکې د دولتونو ترمنځ د مسلې په توګه وکتل شي. هغه هم دغه راز زیاته کړه که د پاکستاني چارواکو دا چاره بیا ځلې تکرار شي افغان حکومت به په پیښور کې خپله کونسلګرۍ د اعتراض په توګه وتړي. دوی یادولو ده چې تېره شپه ناوخته پاکستاني پولیس افغان مارکیټ ته تللي وو، هلته یې دوکانونه تړلي، د افغانستان بیرغ له افغان مارکیټ لرې کړی او سپکاوی ورته کړی و. همداراز د افغان کونسلګرۍ لوحه یې هم له مارکیټ څخه لرې کړې وه چې د افغان مارکیټ دکاندارانو بیا افغان کونسل ته احوال ورکړی و چې نوموړي افغان سفیر خبر او دغه ستونزه یې هواره کړه. په هر حال تاسو د پولیسو او د پاکستاني چارواکو دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.